ښه ډېر یې ورته وکتل او ترې روانه شوه. خالد یې هم په همغه ځای پرېښود او دا د بولدک موټر ته وخته. د میدان هوایي په طرف روانه شوه. مازدیګر کور ته راورسېده. په کور کلي کې هیڅوک هم نه و. دا ځل عایشې سره یوازینی ملګری او د زړه ټوټه خالد هم نه و. په مات زړه کور ته داخله شوه. زیاته ستړې وه. سر یې هم درد کاوه. ضعیفه وه. تندې هم ترېنه لاره ورکه کړې وه. د کور او کلي خاموشي ورته داسې معلومه شوه لکه قبر ته چې داخل شوه. ژر یې اودس وکړ. د مازدیګر لمونځ یې وکړ. وغوښتل یې چې د روژه ماتې لپاره ځان ته څه تیار کړي. خو چې بهر راووته ناڅاپه یې په کور کې په هغه چرګه سترګې ولګېدې چې نظام د دې لپاره رانیولې وه چې خالد یې هر سهار هګۍ وخوري. کله چې یې چرګه ولیده لویه چیغه یې وکړه. بېهوشه شوه. یو وخت چې کله په هوش راغله لمر لوېدلی و. ژر ولاړه شوه او اودس یې شروع کړ. دې له اودس نه و خلاص کړی چې د ماښام اذان له لرې ځایه په ورو غږ شروع شو. ژر یې اودس خلاص کړ او بیا یې لاس پورته کړ. داسې یې وویل: یا الله، ته زما خالد سره مل شي. یا الله، زما خالد ته صبر ور نصیب کړي. یا الله، لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام په اور کې وساته او یوسف علیه السلام د په سا کې وساته، همداسې زما خالد وساته. وروسته یې په سلګو کې اخیری دعا داسې وکړه: یا الله، زما خالد ماشوم دی، هغه زیات نازولی و. یا الله، ته ورته د زړه صبر او ډاډ ورکړي. یا الله، ته یې هغه تبه ورته ښه کړي. وروسته یې د اوداسه اوبه چې لږ د لوټي په پای کې پاتې وې په سر پورته کړي. یو څه یې وڅښلې خو خوله یې وچه وه. اوبه ورته زیاتې ترخې ښکاره شوې. حلق یې تریخ وه. وروسته ولاړه، لمونځ یې وکړ او بیا یې اوبه وڅښلې. د تېرې ورځې ډوډۍ یې راواخیسته. اشپزخانې ته لاړه چې یو څه ځان ته تیار کړي. خو په اشپزخانه کې هغه د سهار پاتې شونې هګۍ چې خالد ته یې تیارې کړې وې ولیدې. زړه یې درد وکړ. ژړا یې شروع کړه. د هر څه څخه یې زړه موړ شو. اتاق ته ولاړه. پر بستره پرېوته. په زوره زوره یې ژړل. ځکه اوس خالد نه و چې دې خپله ژړا ترې پټه کړې وای. په همدې ژړا کې بیا بېهوشه شوې وه. یو وخت چې په هوش راغله ګوري چې توره تیاره ده، ځکه شپه راغلې وه. ولاړه شوه. څراغ یې ولګاوه. اودس یې وکړ. وغوښتل یې چې تراویح وکړي، خو د کمزوري له امله یې نه شوی کولی. بیا اشپزخانې ته ولاړه. لږ رومیان یې ځان ته په غوړیو کې پاخه کړه. خو کله چې یې راواخیستل داسې ورته ښکارېدل لکه زهر. په ډېر تکلیف یې څو مړۍ وخوړلې. هره مړۍ به یې په خوله کې زیاته شول. له ستوني به یې نه تېرېدله. ستونی به یې وچ وچ کېده. د هرې مړۍ سره یو ګیلاس اوبه څښلې. له ډوډۍ خوړلو وروسته یې لمونځ وکړ او د اعظام راډیو یې راواخیسته، په دې تمه چې ګوندې لیک د خوشحالۍ خبره واوري. خو راډیو کې هم همدا خبرې شروع وي چې د طالبانو حکومت سقوط ته نږدې دی. یوازې کندهار او هلمند ولایتونه په لاس کې پاتې دي. ژر یې راډیو بنده کړه. ځان سره یې وویل: ولې نور غم مې لیک دی چې راډیو ته هم اوس غم راکوي. وغوښتل یې چې خوب وکړي، خو له ډار او غم څخه خوب نه ورته. د زیاتې ستړیا له امله یې سترګې پټې شوې. نیمه خوب ته تللی و چې فکر کې یې خالد راوګرځېد. پر همهغه ځای چې دی یې پرېښود ناست و. ژاړي. په زوره چیغه یې وکړه: بچی مه ژاړه، زه درځم. نور نو د عایشې سره خوب خدای پاماني وکړه. تر ډېره یې وژړل. د خالد وروستۍ ژړا او خبرې فکر کې راګرځېدلې چې ویل یې: مورې، زه سخت ووېرېدلم. ځان سره به یې فکر کاوه چې آیا خالد به څه خوړلی وي او که به وکی وي. بیا به یې په زوره چیغه وکړه: بچی ویده شه، زه در سره یم، دا یم ویښتانو کې دې ګوتې وهم. ټوله شپه لکه لیونۍ د ځان سره اخته وه. خبرې یې کولې. نور یې عقل د لاسه ورکړی و. زیات ارمان یې کاوه چې کاش د ګاونډیانو سره تللی وای. خالد خو به یې د لاسه نه و ورکړی. اخیر یې ځان سره فیصله وکړه چې سهار به ځي او خالد به بیرته راولي. دا یې څلورمه شپه وه چې خوب یې نه و کړی. سهار اذانونه شروع شول. وروسته یې پیشنمي د فکر شو. ځان سره یې وویل چې خالد وکی ګرځي، نو زه څوک یم چې نه ګرځم. لمونځ یې وکړ او قرآن کریم یې راواخیست. تلاوت یې شروع کړ. 2 سپارې قرآن کریم یې ختم کړ. لمر هم راوخوت چې بیا یې د اشراق لمونځ وکړ او له لمانځه وروسته یې داسې وویل: یا الله، نور زما څخه امتحان مه اخله. ویریږم هسې نه چې پکې ناکامه شم. یا الله، ما ته صبر نصیب کړي. ما او ایمان ما سره جلا کوه. یا الله، پر هر حالت زه ستا څخه راضي یم، ته راڅخه ناراضه نه شې. کله چې له دعا وروسته د لمانځه مسله ټوله کړه
او راډیو یې د دې لپاره راواخیسته چې ګوندې یو ښه خبر واوري، خو چې کله یې چالان کړه سمدلاسه یې دا خبر واورید چې د طالبانو حکومت تېره شپه سقوط وکړ او د کندهار ښار ته د ګل اغا شیرزي او ملا نقیب نفر راورسېدل. عایشې ټکان وخوړ، حیرانه شوه، د اطاقه څخه بهر راووته چې ګوري امریکایي تیارې بیخي ښکته ویني. لږ شېبه وروسته په میدان کې کښېناستې. عایشې هم ژر د عظام توپنچه راواخیسته. فکر یې وکړ چې چېرته سنګر ونیسي. له لږ فکر وروسته یې د اشپزخانې انګړ ورته تر ټولو ښه ځای معلوم شو. هلته پناه کښېناسته او دې ته یې انتظار کاوه چې کله به امریکایان کور ته ور داخل شي. له 2 ساعته انتظار وروسته د سرای دروازه په زوره ووهل شوه چې د دوهم درس سره غږ شو. امریکایان او ورسره داخلي باغیان د کور منځ ته په منډه راغلل. 2 امریکایان د سرای منځ کې زنګونکېچ شول او نور په اطاق ننوتل. عایشې د اشپزخانې له انګړه پرې رامنډه کړه. د تکبیر په ملکوتي نارې سره یې له نږدې د سرای منځ کې ناست امریکایي باندې توپنچه ونیوله او خاص یې پر سر وویشت او ورپسې یې په 2هم امریکایي ډزې شروع کړې چې هغه یې هم وویشت. بالاخره د اطاق څخه یو امریکایي عایشه په راکټ وویشتله چې ټوټه ټوټه یې کړه او د 3 ورځو څخه وږې، روژتي، ستړې او غمجنه عایشه د ارمانونو ډک زړه سره د خپل رب پر لور ولاړه او شهیده شوه. ګران خالد یې تنها پرېښود. خالد چې عایشې په کوم ځای کښېنولی و، پر هماغه ځای یې په بې صبرۍ او خوشحالۍ د دې انتظار کاوه چې مور به یې اوس راشي او دی به خپل پلار ته بوځي. خو خالد نه پوهېده چې د ده سختې ورځې د همدې خوږ انتظار څخه شروع کېږي. خالد تر مازدیګره په هماغه ځای ناست و او مور ته یې انتظار کاوه چې مازدیګر خواته خالد د جامو په بسته سر کېښود چې په همدې حالت کې ویده شوی و. یو وخت چې ویښ شو، یو سړی یې سر ته ولاړ و او په غصه او قهر یې ورته په پښتو وویل: ولاړ شه، د کوم ځای یې چې د غرمې څخه زما د دکان مخ ته ناست یې؟ خدا دې د ماښام اذان وشو، ځه ولاړ شه خپل کور ته. خالد چې راپورته شو، سترګې یې وموښلې، شاوخوا یې وکتل، حیران شو چې دا چیرته دی. خو لږ شېبه وروسته ور یاد شو چې دی له مور سره ښار ته راغلی. خو کله چې یې وکتل لمر لوېدلی و نو وارخطا شو. د ممي نارې یې شروع کړې او د دکاندار په خبرو هم نه پوهېده، خو د هغه د قهرېدلو سترګو او غوسناک تندي څخه ووېرېده. پوه شو چې ده ته غوسه دی. خالد چې کله په عربي ورته وویل چې زه مور سره ښار ته راغلی وم، هغې ته انتظار یم، نو دکاندار حیران شو چې خالد څه وایي، ځکه دکاندار په عربي نه پوهېده. خو پوه شو چې ماشوم خارجي عرب دی. له لاسه یې ونیو، غوښتل یې چې بل ځای ته یې بوځي. د خالد بدن هم لړزه شروع کړه، وارخطا او سترګې یې له اوښکو ډکې وې.